الرحمن الرحیم زوم بټخیله ستاسو ته مخاطب یم او د کیمرې نه شاته طاهر خان دی او زه بلته یو څو شعرونه ویم چې لکه غوایي غونته د هر یو شي نه چک مه کوه پښتون زلمي درته ویم کارونه سپک مه کوه دا تور کمیس او سپین پرتوګ د پنجابیانو کار دی دغه پیشن ګورې را دی خوا دا ټک مه کوه محفل ته ګوره نو هله پکې خبرې کوه د مسې جوړه غونته په هر ځای کې چورلک مه کوه او زمونږ که مل قرآن دی د دغې دوو کسانو نه دی ما ته خبرې د مولا او د ملک مه کوه زما د ګل په شان ښایسته ښایسته یاران پې مړه دي زما په مخ کې صفتونه د ټوپک مه کوه او رباب چې زر ځله بهتر دی د اجرې ښایست دی ما اقبال جان سره په دغه کې نور ټک مه کوه او زما یو کتاب دی پرتوګ په چنار ډېر ملګري ما ته دا وایي چې دا پرتوګ په چنار دی ولې نوم کېښودی دی نو ډېر ملګري ما ته ټلیفون کوي چې پرتوګ د ټیلینار پستن به دې چاپ کړی وي ګرانو کتونکو د هغې خلاصه درته زه ویم وی خفه شوم نن مې د یوې پیغلې لیدلی پرتوګ خفه شوم نن مې د یوې پیغلې لیدلی پرتوګ او لکه جورابه یې بدن پورې لیو کړی پرتوګ دا لا د کم وطن کلتور دی زه خبر نه شوم دی نن زلمي چې د سردي په شرط یې کړی پرتوګ د خپو ګټکی دی پکې مه پټوه هم ګناه ده لږ شانوچک تړاشنا د میرات مړی پرتوګ او ما به هر وخت کې درته وی چې ټره یې مسکه ګرانه نه دي منله ټول په غلو دې لړلی پرتوګ او هغه به ټول عمر الله پاک په پرده کې ساتي چا چې د صبر په کمن باندې تړلی پرتوګ او هغه به ټول عمر عزت الله پاک په عزت کې ساتي چا چې د صبر په کمن باندې تړلی پرتوګ او چا چې د بل د بېعزتۍ کوشش دی کړی کله هغه په خپله په اوږو باندې راوړی پرتوګ نو ما اقبال جان نه ګیلې مه کوه بې ننګه یاره تا خو په خپله په چینار باندې خور کړی پرتوګ مهرباني وکړئ څوک چې دا ګورئ نو د ټولو مسافرو سره یې شیر کوئ ډېره مننه ډېره مهرباني او پته یاد لرئ زمونږ بټخیله